د حج د عمرې ثواب حضرت پیغمبر علیه السلام حجونه عمرې ډېرې کیا دا فقر ورکوي ګناوې ورکوي داسې ورکوي لکه د هغه پخ آهنګر پش پرله په چورتوی د یغه نغری چې د اوسپنې د سرو زرو د سپینو زرو زنګونه ورکوي یا هغه بنی نه چې تاسو کوم فکر کړی داسې کې بیا داسې کې هغه اور تیزوي لکه هغه چې د اوسپنې زنګ ورکوي د حج عمرې ګناوې داسې ختموي خو مخکې مو مسله ویلې صغایر خدای پاک په نیکو اعمالو معاف کوي کبائر په توبه معاف کیږي توبه خو او ګورئ دا کبایر چې په توبه معاف کیږي وایي دغه معنا دا نه چې د هغه شي نه مکمل ذات اخلاص او قضایي هم نشته در باندې حقوق الله حقوق العباد حقوق العباد توبه دی وایسته د توبې د تتمې نه دا ده چې هغه سړی به هم راضي کوي اوس نو توبه پوره شوه حق دی ورکو معافي دې تر وغوښته نو ګناه یې معاف حقوق الله دوه قسمه دي یو هغه ده چې بدل لري بل هغه ده چې بدل نه لري چې بدل لري د توبې معنا دا ده چې بدل باندې بیا راتګ کوي لمونځ دې قضا کړی قضا یې راوګرځو توبه دې وایسته توبه دې وایسته اوس نو دغه لمونځ د لاس کاله مخکې قضا کړی و ځواني په وخت کې د وخت په لهو العب تیرو لمونځونه اوس د اصلاح شوې توبې دې وایستې د هغه وخت نه تر دغه وخته دی چې دا لمونځ ځنډولی دا تاخیر دغه تاخیر ذاتي بیا الله درته معاف کوي خو اوس خو یې راوګرځوه چې بدل ممکن وي داسې نه چې توبه باندې معاف شو نو لمونځونه ذاتي که روژې دې خوړلې وې که لمونځونه دې قضا کړي وو قضایي به یې نه راګرځې نه وایي په دا تاخیر دې بیا خدای پاک نه نیسي یو قسم داسې حقوق الله دي چې د هغه بدل نشته هغه بیا نو په توبه معاف کیږي لکه اوس مثلا خدای نه خسته سړي شراب څښلي یا سړي زنا کړې ده حقوق الله دي کبیرې ګناوې دي توبه دې وایسته دغه توبه ذاتي هغه ندامت غواړي د زړه استغفار غواړي د خولې نیت غواړي چې بیا یې نه کم دغه توبه یې نصوحه ورکېږي بل بدل یې نشته چې د زنا په ځای اوس بېرته بیا چی وکړي د شرابو په ځای بېرته بیا چی وکړي نو هغه حقوق الله په توبه یې نصوحه مطلقا معاف کېږي چې بدل نه لري او کوم چې بدل لري وایي بدل به یې بیا راوړي قضایي به یې راوړي او حقوق العباد به بنده راضي کوي نو په حج په عمره باندې دا ورسره دا ویلی شو چې حج عمرې چې څوک ډېر کې فقر هم ورکوي فقر دوه معناوې دي یا فقر ظاهري یا فقر باطني فقر باطني خو خبره خلاص واضح ده څومره چې انسان زړه خدای پاک صفا کي د دغه په زړه کې استغنا پیدا کیږي او اصل مړښت د څه شي ده غنا د نفس ده خو اوس مقابل طرف کې ویل چې خدای دې داسې نفس نه مې وساتي چې مړیږي نه چې نفس غني شو بس مسکین په مسکنت کې به د امن او د سکون او د خوشحالي زندگی ورته دومره غنای ظاهري چې اسباب ظاهري غواړي وای دا ممکن ده چې څوک حجونه عمرې ډیر کوي چې خدای دا د ظاهري رزق د وسط اسباب هم ورته ډیر کوي ظاهري دنیا هم ډیره شي او الته قلبي غنا هم موجوده شي دا د حج او حج مبرور د دغه ثواب ده جنت حج مبرور کوم حج ده دا وروسته تفسیر ذکر کیږي څوک چې حج وکړي فلم يرفث ولم يفسق ښځې سره جماع او دواعد جماع ټول پر رفث کې دي حرام دړلو نه بعد تر وخت حله پورې نه جماع وکړه د خپلې ښځې سره نه نور خوندونه په واخیسته لمس په شهوات تقبیل یو شی ونه کړه او فسق ذات عام ده اره ګناه ګناه نه ځان کې وساتو دغه حج مبرور ده چې علامه مخکې ما درته ویلې دا ده چې د انسان په اعمالو کې به انقلاب راغلی مخکې دغه انسان کې بخل و مخکې په دغه انسان کې د جمع سستیا و مخکې په دغه انسان کې د اخلاق کمزوري و د خلکو سره ظلمونه و چې حج وکړو حج نه راغی د سړي حالات بدل شو سخاوت کې پیدا شو د جمع د لمانځه پایبندي کې پیدا شو د امسایه او د نور مسلمانانو سره حسن سلوک کې پیدا شو دا علامه د دې ده چې د حج خدای په قبول کړی د الته توبې قبول شوی او کنه التم لاړو بیا براغی چې مخکې لګ لګ سخاوت او هغه بخي ورک شو
دا وایي هغه پټ راز راښکاره کوي. انسان په اصل کې سخي نه وي، هغه د ریا دپاره بیا مخکې کړه، خو چې حج ته لاړ هغه باطني خو به چې خدای راښکاره کړي، د بخل راښکاره شي چې آینده کې بلکل هغه لږ ورکړه چې مخکې کړه هغه هم بنده کړي. چې مخکې لږ لږ لمنځو ته راتلو اوس هغه جمع هم پرېښوه، هغه مخکې معلومیږي چې په ریاکاري یې کول د خدای د رضا دپاره نه وه، اوس خدای هغه حل رالوڅوي. علم، جهاد، حج، بل چې و من حج کې چې کتلي و چې و بل چې حالات نه شوه بدل، د علامه د دې ده چې نه د قبول. نور ځای ته بیا در وګورئ ځئ